تازه خبر پاکستاني جنگي الوتکو پر پکتیا او پکتیکا بمبار کړی وایي د پرونی برید غچ مو واخیست. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. راپورونه وایي پاکستاني جنگي الوتکو یو ځل بیا د پکتیا او پکتیکا پر ځینو څنډو بمبار کړی دی. سملاسي ویل کیږي چې برمل او مرغچینه سیمې په نښه شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان د پوځ اړوندو پاڼو پر پکتیکا او پکتیا د خپلو جنگي الوتکو بمبار منلی، خو د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي لیکلي. دوی لیکلي چې دغه برید یې په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانیو پوځیانو د برید په غبرګون کې کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانیو ځواکونو پر پوستو په وروستي برید کې د 11 پوځیانو د وژل کېدو یادونه شوې ده. اسلامي امارت تر اوسه د بمبار له وجې د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو تیر ځل چې پاکستان بمبار کړی و نو اسلامي امارت یې په غبرګون کې پر ډیورن کرښه د پاکستاني پوځ پوستې په نښه کړې وې. دا په داسې مهال کې ده چې همدا نن د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې هم د پوستې جوړولو پر سر د اسلامي امارت او پاکستاني پلستاتو ترمنځ جګړه شوې ده. تورخم ته نږدې د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې پر ډیورن پرځي کرښه د اسلامي امارت او پاکستاني پلستاتو ترمنځ جګړه شوې. هندوکش غږ ته له ډیورن پرځي کرښې څخه سرچینې وایي. جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلامي امارت پلستاتو په خپله پوسته کې د زرهي ټانک لپاره مورچه جوړوله او پاکستاني لوري پرې ډزې وکړې چې په بدل کې یې د اسلامي امارت پولیساتو له پرځي کرښې ها غاړه د هغوی دوی پوستې په نښه کړې چې ګڼ مالي او ځاني تاوانونه ورته اوښتي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.